السلام علیکم دوستانو، خدای دې چې جوړ روغ یاست. راځئ نن په پروګرامینګ کې داسې څه وایو چې زموږ د ځینو ملګرو په غوښتنه مې دا ویډیو تیاره کړې ده چې څنګه کولی شو چې یو پروګرام وپېژنو چې دا پروګرام څنګه جوړ دی. د داسې کار دپاره راځو نن غواړو چې دا پروګرام معرفي کړو چې پروګرام د کوم ځای شروع کېږي، پر کوم ځای ختمیږي، زموږ د هدف ځای څنګه پکښې معلومولی شو او څنګه کولی شو چې د پروګرام یو برخه پکښې پیدا کړو. نو د دې خبرې دپاره مې دا ښوولله چې د پروګرام عموما درته تشریح کومه چې څنګه کولی شو دا پروګرام خپل ځان ته ډېر ساده کړو. نو راځو لومړی د سر څخه شروع کړو چې لومړی دې ته پری پروسیسر ډایرکټیو وایي چې دغه چې دی کوم دی دا د پروګرام هیډر هم ورته وایي. د پروګرام لومړی توري دي چې د پروګرام د دغه څخه شروع کېږي. یا د پری پروسیسر ډایرکټر چې دی دا هغه څه ته ویل کېږي چې تر مین فنکشنه، دې ته بیا مین فنکشن وایي چې در مین فنکشن یې لوړ لیکل کېږي، دې ته پری پروسیسر ډایرکټیو وایي. د دې کار چې دی او د دې په مابینځ کې دغه دوه کوڅو په مابینځ کې دې ته بیا لایبرریانې وایي. موږ کولی شو چې په یو پروګرام کې تر 100 هم زیاتې پری پروسیسر ډایرکټرونه او لایبرریانې کار کړو چې دا زموږ د پروګرام که موږ غواړو چې یو سم پروګرام، یو گیم جوړ کړو، یو پروګرام جوړ کړو، نو دغه دپاره دا ډېر مهم هم دی چې موږ باید د وخت لایبرري باید موږ کار کړي، موږ باید د اسټریم کار کړي یا ځینې stdio.h یا که مو داسې پروګرام غواړو چې موږ د پروګرام مخ ته ولاړ سي د شا کوډ ریموو کړي، یا ځینې داسې نور دغه شته چې موږ غواړو د پروګرام کلر وغواړو یا رنګ یې وغواړو، د هغه دپاره بیا د وینډو په نامه دغه کاروو. نو داسې په سی یا سی پلس پلس کې هم د لایبرریانو سره جلا کېږي چې ځینې په سی کې د ټایم په نامه وي، په سی کې د سی ټایم په نامه وي. دا رقم نو موږ کولی شو چې په سلهاوو لایبرریانې په یو پروګرام کې کار کړو. پسې دا یوزینګ نیم سپیس std چې دا خپله د لایبرري دغه ورکوي چې اوس موږ دا ریټرن هم په دا خطر چې دا موږ ځینې په راتلونکي کې موږ داسې دا زده کوو چې په پروګرام کې څنګه کولی شو یو فنکشن ولیکو، یا په پروګرام کې څنګه کولی شو هغه د کوم د پروګرام کوم ډایرکټر چې دی یا د پروګرام لارښود چې دی یا څنګه کولی شو په پروګرام کې یو اضافه کوډ ولیکو، هغه ته بیا لکه موږ چې یو چاته یو څوک مالته مخته درولی ځان که څوک راته راغلی بس ما ته غږ راکوه، نو د غږ ورکولو دپاره بیا دلته موږ فنکشنه کالو فنکشن ده دغه رقم کار کوي. یا فنکشنه بیا وروسته در هغه د فنکشني کوډ بیا ټول دلته د دغه تر مخه لیکو، په تر مین فنکشن تر مخه لیکو چې هغه بیا وروسته ما فقط کال ورته کوو چې هغه بیا خپل ځان ته باډي لري. پسې راځو مین فنکشنه چې د پروګرام هغه اصلي کوډ د پروګرام اصلي برخه چې پروګرام په دغه کې جوړیږي، د پروګرام هغه جوړښت چې دی هغه هم په دا مین فنکشن کې کېږي. د مین فنکشن کې موږ څو ډوله لرو، ځینې داسې ته چې موږ نشو کولی چې والي ورته اساین کړو، ځینې داسې دي چې موږ کولی شو چې والي ورته اساین کړو، والي خپله قیمت ته وایي او موږ کولی شو چې ریټرن یې کړو، وروایستو چې دغه قیمت موږ ته راکول شوی دی. نو هغه چې دی د وایټ په نامه موږ چې ورته په مابینځ کې وایټ نشته وي، هغه بیا موږ نشو کولی چې ریټرن ورته وکړو او دا نور ته موږ کولی شو چې ریټرن وکړو. د هغه را په دې خوا بل دا د پروګرام د باډي د لیکلو هغه کوم اصلي مرکز دی. اکثره وخت د پروګرام کوډ چې کوم دی، د پروګرام کوډ په دغه ځای کې لیکل کېږي. د کوډ برخه چې کوډ ورکول شوی دی، هغه کوډ چې یوزر ورته داخلیږي، یوزر کوډ پر وایي، د هغه وروسته کوډ ورسره ګوري که سم د یوزر ته لار ورکوي چې ورسې پروګرام چک کړي ویې ګوري، که کوډ نه اوسي نو نشته کولی. ځینې هیکران هم پر دغه ځای حمله کوي، پر دغه ځای فقط پر دغه ځای حمله کوي چې دا ځای د منځه وړي او د کوډ یې ماتوي. نور که د ویبسایټو یا د نور داسې کوم د فیسبوک یا د مختلفو شیانو هغه کولی شي په یو څو لیکو کوډ باندې هغه ګرده ریموو کړي. خو د ویبسایټو د هر څه تر مابینځ بیا فرق شته چې په هغو کې بیا داسې ویبسایټونه شته چې هغه سیکور دي، هغه څوک نشي ماتولی، او ځینې ویبسایټونه داسې چې کمزور سیکورټي لري هغه بیا ماتېږي. پسې راځو ریټرن ټایپ چې ما درته وویل دا هم د دغه یوزینګ نیم سپیس ډي که د دې پر ځای دا موږ سره ایسته کړو او دا د دې پر ځای stdio نوشته کړو stdio.h
نوشته کو هم مشکل نشته بیا ریټرن هم نه غواړي خو په دې ځای کې به مشکل دا دی چې هغه په سی ژبه کې او دا په سی پلس پلس ژبه کې دي نو د دوی ترمنځ بیا فرق راځي خو سی پلس پلس کې بیا موږ اوبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ هم عملي کولی شو نو مهمه خبره دا ده چې اوس موږ د کوډ برخه چې ده چې په راتلونکي زموږ راتلونکي درس د هغه اړوند دی چې څنګه کولی شو د یو پروګرام کوډ وپېژنو او هغه کوډ له منځه یوسو خو د نن ورځې درس خاص د یو ملګري په غوښتنه چې څنګه کولی شو د پروګرام کې د کوډ مشخص ځای پیدا کړو او د هغه ماتولو دپاره څنګه تدابیر نیولی شو نو دا چې موږ یو وارې چې کوډ پیدا شي د کوډ ساحه پیدا شي بیا ماتول یې ډېر اسانه دي او د کوډ دغه دپاره موږ باید د پروګرام معرفت وپېژنو چې پروګرام کوم ځای کې فنکشن معرفي شوي دي او په کوم ځای کې بیا مین فنکشن ده مین فنکشن چې مرد ویل دا د پروګرام هغه اصلي مرکز دی ښه خیر د نن ورځې درس دغه ونو چې د پروګرام هغه کوم پېژندل کلمې چې وه هغه درته وسوله تر بیا ښې چارې که کوم پوښتنه وه کولی شئ ما څخه په کومنټ کې